السلام علیکم. د جنرال خوشحال سادات تازه مرکه. جنرال خوشحال سادات پخواني والیان وزیران ټول ملامت کړل. دا چې نور یې څه ویلي دي ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. جنرال خوشحال سادات د نیویارک ټایمز مجلې سره په خبرو کې ویلي دي حقیقت دا دی چې موږ ډاره نه یو، موږ د نظامي فشار له امله خپلې وسلې پر مځکه نه دي ایښې. موږ خپلې وسلې ځکه پر مځکه کښېښودلې چې زموږ لوی قومندانان وتلي وه او ولسمشر غني هم له هېواد څخه بهر تښتېدلی و. خوشحال سادات وایي هغه والیان چې هلته پاته ول ویل یې باید تاسو خپلې وسلې کښېږدئ، د هېواد ویجاړولو ته هېڅ اړتیا نشته او زه ورسره موافق یم ځکه دا به څه ډول بریا وي چې زموږ په کابل ښار کې 6 میلیونه خلک مړه سي او وینې وبهیږي. نو به ښار ویجاړ سوی وای د څه لپاره؟ ځکه چې موږ غواړو د جمهوریت څخه دفاع وکړو، هغه جمهوریت چې له دومره فساد څخه ډک و. که مو دا ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست د افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.